سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. دغه مبارکه میاشت رمضان مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې موږ تاسو داسې عبادت وکړو چې رب ته قبول او منظور شي. دوستان یوه هیله درنه کومه چې د دنیا په هر کونج کې ګران وطن افغانستان ته ضرور دعا وکړئ. دا په موږ او تاسو باندې حق لري. سلام روغ سړی وشئ. وعلیکم سلام. تاسو ټولو ته کارکوونکو ته سلام. ډیره مننه. خیر اوسئ. څنګه روژه دې څنګه ده؟ روژه شکر الحمدلله ډېره ښه تېرېږي. ډېرې ښې روژې دي. نه سړی ډېر تږی کېږي نه وږی کېږي. په دفتر خو به نه کوي، اعصاب خو به پکې نه خرابېږي؟ نه شکر د الله انسان د ډېره ښکلې تېرېږي. څومره کباب دې تر اوسه خرڅ کړی؟ تر اوسه خو کباب بس دغه نه ستا خلک روژه ماتي ته کباب وړي، اوسه پورې نه دی خرڅه، خو د لمونځونه د مازدیګر چې وشي په نورو ورځو کې ډېر خرڅېږي او که نن په دې روژه کې؟ نه په نورو ورځو کې ډېر خرڅېږي، روژه کې ډېر کم تعداد خرڅېږي. خو دا به دې علت یې که نه چې اکثره کوم لرې خلک هغه به دلته اوسېږي نه، کوم چې نږدې هم دوی به کباب وړي، همدا وجه که بله وجه کېدلی شي؟ نه خو وخت داسې وي چې بوزه وي، مسافر دلته وي، مسافر او تا بالا کېږي، کاروبار وي، سیستم. روژې کې ډېر خلک رخصت وکړي. مخکې څومره کباب خرڅول؟ مخکې مو خرڅوله یو 20 کیلو 30 کیلو غوښه وتله، او اوس یو 15 کیلو 8 کیلو 8 کیلو وځي. ژوندی اوسې ښه روژه. مننه تاسې نه ژوندی اوسئ. روژې سره څنګه یې؟ روژې خو به خراب کړی نه یې؟ نه خدای دې نه کړي. ها ماستې څومره خرڅ کړي وي؟ ماستې 2 ساعته. 2 ساعته؟ 100 روپۍ ساتل؟ 2 ساعته 3.5 سوه، 2 ساعته 100. ها آفرین. روژه کې خوشحاله وي او که بوزه کې؟ والا روزه خو برکتي میاشت ده، روزه کې هم خوشحاله وي، بوزګي کې هم خوشحاله وي. ها مقصد غصه خو نه درځي؟ نه نه خدای دې نه کړي. ولا ښه روژه ماته. بولانی خانک بولانی، گندنه کچالو بولانی، بولانی گرم داغ بولانی. بریدي مچای ته برابر کوو. ها داسې دي که اصلي شاپ 1200 دا دي ارزانه دي. دا په څو دي؟ دا په هغه د کیلو 1.5 سر روپۍ دي. بری شاد چند روپये زانه بچه؟ دو دانه چند میدی؟ دو تاش 50 روپۍ افغانی. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. پهلوان پکوړې پخې. وروره څنګه په خیر یې؟ شکر الحمدلله خیر اوس. روژه یې څنګه وه؟ شکر الحمدلله ښه سور کې ده. تږګي خو به نه دي سره؟ نه نه فضل د خدای نه. څومره پکوړې پخې کړلې؟ یاره څو 200 کیلو یا 180 کیلو پکوړې به مې خرڅ کړي. ماشاءالله. په یو روژه ماتي کې؟ یو روژه ماتي کې. هغه مکس پکوړو کې بیا څه شی اچوئ؟ هغې کې پیاز دي او دانې د مسون مرچک د دالو اوړه دي. کیلو په څو ده؟ کیلو 170 روپۍ به نور بازار کې 200 روپۍ ده. ماشاءالله ښه روژه ماتې ولرئ. خیر اوسې ژوندی اوسې. تاسو ته هم شکر ودان.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشه خیر. څنګه روژه جوړه بخیر یې؟ صحت هم ښه ده. تاسو روژه ماتي لپاره څه تیار کړی؟ والا بس روژه ماتي لپاره هم خاص څه نه دي تیار کړي، بس لږ زره سموسې دي بل او کیما لرو، لوبیا ده، ماش دال دي او له خیره ورو به نور هم سامان آلات برابرو، ځکه نن لومړۍ ورځ وه زموږ د کار او سبا له خیره نور هم دغه اضافه کوئ؟ ها بالکل. بیا موږ سره وریجې دي، وریجې پخه وچولې که نه، همدارنګې بیا سلاد جوړوی شو سره او نور داسې چپس او چراټ دا سامان ورسره هم برابرو. سودا کړې ده؟ بس اوس نو دا خو لومړۍ ورځ ده، بازارونه چې لکه د تیر کال غوندې او پروس کال غوندې نه دي که نه، نو تیر کلونه چې بازارونه هم ډېر ښه و، سږکال لږ زره سستیا ځکه ده چې خلکو اقتصاد ځي په او بل دولت مامورین چې د هغوی معاشونه نه لري، نو ځکه کالونه چې دي لږ زره سست شوي غوندې مسله د هر څه په ښه کې ولا به هر څه انشاءالله جوړ کړي ماشاءالله، د هر څه پخ کړي دومره ښه خوشبویي لري که نه، دومره زیات زبردست دی ایستلی په دې کې یوازې نه چې ته فایده کې ثواب هم دی د یو روژتي دپاره روژه ماتي برابرول. روژه دې څنګه وه؟ روژه خو بس روژه د حوصلې میاشت باید حوصله پکې وکړي. څنګه دی ویل چې خبره حوصله نه لرم؟ نو داسې چل دی که نه چې سړی دماغي شي او بل نور ډېر تیز دی، سوری هم نه لرو، بل ټوله ورځ په کار یو که نه. کوم ټیم چې زمونږ بس د وظیفې ټیم شي لکه د سودا وخت شي، بس نو هغه ټیم کې بیا ایله دومره حوصله چې خریدار سره مشتري سره صرف دا د معامله خبرې د کاره دې نه وباسو، ښه روژه ولرئ، ښه روژه ماته. هیله کوم مننه، تاسو نه مننه. سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام رو اخر اغلاق درته وایم خیر اړ خیر اوسه رو. ښه، نو د دې چرګانو ته څه نوم اخلي؟ دغه ته سجي او بلې دا په څو روپۍ دانه دی؟ دا دانه 300 روپۍ دانه ورکوي چرګ دانه. 300؟ دا خو ډېر واړه واړه دي هلکه. والا دا زه چې هېڅ پیدا کېږي نه په دې ورځ کې مو. او هغه بیا په څو دانه؟ همدغه هغه هم په 300 دام؟ هغه ته بیا څه نوم اخلي؟ همدغه چرګان دا خجالو کې بندو. نور هغه هم سجي دی؟ او هغه هم سجي دا هم سجي. څو دانې یې تر اوسه خرڅ کړي دي؟ تر اوسه خو مې 10 شانې ایستلي دي د مازدیګري کې؟ د مازدیګري کې. بس ښه روژه ماته. تاسو هم ښه روژه ماته غواړم. جوړ وروره په خیر تکړه په خیر راغلی. روژه دې څنګه ده؟ روزه ښه ده وروره، الله فضل ده، ښه تېرېږي وروره. او سرګردان کړی به نه روژې؟ نه سرګردان خو نه یې اوسه پورې. پېشمنۍ پاڅېدلی وې؟ ولې نه وروره پېشلامه یې هم کړی ده. نه بیا غږ به یې پاڅېږي او په زورو سره زه له خپله دا نور انډیوالان هم خپله پاسوم پوه شې. هو همده هوټل کې اوسېږو شپې. همدلته اوسېږئ؟ کباب سده دا د غټ مال غوښه ده وروره پوه شولې، دا غونډه سرخي غوښه ده، د کې نور مسالې قسم قسم اچول کېږي، پېښور نه مسالې راځي پوه شولې، پاکستان نه نور هر شی ذایقه لري ځان ته ګشنیج نور زیره. اوس خو روزه ده، اوس هغونه نسته، مخکې به د ورځې 20 کیلو 30 کیلو غوښه به وتله. نو په همدې ماښامي روژه ماتي کې څومره کباب خرڅېږي دته؟ زیات اوسي او 15 کیلو غوښه یا 6 کیلو غوښه وځي وروره. د ادم خان کبابي نوم دې اورېدلی؟ ولې نه، ادم خان پېژنم، کارتیناو کې اوسېږي. نه جلال آباد کې چې دی پهلوان، هغه نوم به مې هم اورېدلی و. ولې نه، هغه کباب ښه دی که تا؟ والا کباب خو مربوط ذایقې پورې خبره کېږي، چې مسالې برابرې ټول شیان همونه کباب خوندور راځي. دوستانو ته څه ذمهواري ورکوي چې راشي ستا کباب وخوري، ټول ځایونه مزیدار دی؟ ډېره ذمهواري ورکوم. ولې نه وروره، موږ خدمت کې استوار مزه یې نو پیسې به دې اخلي؟
نه هېڅ پیسې نه اخلو اوله دې وخوري بیا دې ویسي که مزه یې ورکړه ویې دې سي دا کیلو ډوډۍ سره ورکوو 280 روپۍ بې ډوډۍ دا 240 روپۍ ډېره مننه هېڅ مشکل نه تا ته هم ښه روزه ماته شپې به موږ سره پاتې سې وروره خیر اوسې بخیر له دا کچالو د کوم ځای دي کامې دي څومره یې تر اوسه خرڅ کړي دي څومره ها روژې سره څنګه یې دا هم خلاصې کړي دي دا پسو دي شفتالې دي د کوم ځای دي ها 40 روپۍ سلام ستړي مه شئ وعلیکم السلام څنګه ورور روژې سره شکر الحمدلله ډېره ښه تېرېږي ښې روژې دي بس موږ دغه چولې واخیستې او نور خلک ګرځي بس څوک پیکاوڼې الي څوک کچالان الي دا مې ملګري دي نه مسافر یاستئ که دلته کور دی نه کورونه هم دي دلته بل څه شی واخیسته اوسه پورې خو مې شی نه دي اخیستي ګورو چې په هر څه ماره راغله تېره روژه درته ډېره مزېداره وه که دا څه کال یا روژې خو ټولې مزېدارې دي ځکه چې روژې خو دا یو فرضي عبادت دی هر وخت کې دا مزېدارې دي او بس خو بس یو خو دغه خلکو ته دا دی عرض چې د روژه کې د ریټونه نه ګرانوي ځکه چې روژې نه ورځ مخکې بانجاني رومي سره ټماټر په 80 روپۍ چارک وه اوس په 100 دي نور دا دغه دی وروره چې کرسمس د عیسایان وي 10 ورځې مخکې ورته ریټونه ارزانوي موږ مسلمانانو عملونه چې دا سختې راباندې راځي عملو کې هم فرق دی ولې ګراني راشي ډېره مننه ښه روژه بس آباد اوسئ ماته تاسو کیلو باندې کړی وي 10 کیلو کې دغه پاتې چې راته د مخه کې پرتی دي 10 کیلو 10 کیلو ماشاءالله دغه 10 کیلو کې هم دومره پاتې دغه پاتې وو دی بل دې کې څه دی هغه کې ما مغه چولې وي ختمې شوې 10 کیلو خلاص کړلې ولا زنده باد لاوري چولې او په چیلنج زنده باد دانه پسو ماشومه شل دا بولانی دي څو دانې تر اوسه خرڅ کړي دي چی څو دانې تالي چند دانه فروختي هیڅ شمار نه کړي تاسو تاسو سناڅوي سي کنه ځان سره
سلام ورور سره مشه وعلیکم سلام په خیر څنګه روزه مبارک خیر اوسه شکر ده روزه یې څنګه تیریږي ولا نو بس تیریږي ښه ده شونډې خو د خیر وچې لکه خطه گئے ولا تګی و بالکل څومره بادرنګ خرڅ کړي ولا صاحب دا مې ولس خلطې راوړې دغه پراته دي او نورم خرڅ کړي څو خلطې مثلا پاتې دي دا سیوه چې 15 خلطې پاتې دي او روزه ماتې ته څه تیار کړی دی کور دی مسافرې ولا کور مې دا کور مې لري چې هم تیار کړی څه بس روزه ماتې کې ولا نو بازار چې براوالو ښه روزه ماته ژوندی اوس ملګرو روژه ماته شوله اذان وشو بس هم دغه د ورونو سره راتاو شولم ما چې روژه ماته کړو بس رب دې زمونږ د ټولو مسلمانانو دا روژه قبوله کړي او خدای دې په دې وطن کې امن او صلح او سوکالي راولي دوستانو دغه ملګرو سره بس راغلو روژه مو ماته کړه زمونږ افغانان خو په روژه کې خاص کر روژه بس په زوره یې راکش کړي تر څو سره روژه ماته کړي دونه هم ډېره مننه ډېر ښه روژه ماته یې برابر کړی بیادر سلام خوب هستی سلامت باشی آرامت میبخشی که نانم میخواد چطور بود امروز روزه خوب بود کار خو نشدی نه انشالله که آشپزی کی کرده بود آشپزی یعنی میان دیوال ما تو چی پخته کرده بودی بیادر یک ذره نخود و لوبیا بود امو بانجان سیاه پخته کرده بود بانجان و سار و اندیوال ما پخته کرده امو چی اش تو بیادر خوب هستی؟ شکر بخیر باشی تشکر روژه چطور بود؟ والا شکر خوب هستم امروز سخت بود یا دیگه امو پری روز که تیر شده بود؟ انشالله روز به روز آسان شده میره برای ما تسنگه ما شما؟ شکر د الله فضل د بخیر خیر اوس روژه دې نیولې وه والا نو ته ماشومې په تا روژه کېږي والا غټ یم زه 14 کلن یم 14 څنګه روژه خو به در سخته نه وه والا پرون سخت نن ښه و په څه خاطر پرون سخته وه والا اول ورځ نو سخت نو اول ورځ و تاسو ټول نه ډېره مننه سلامت باشی بخیر باشی بعد دوستانو له تاسو هم ډېره مننه چې د نن روژه ماتې خپرونه مو له موږ سره ولیدله خوشحاله اوسئ خدای دغه زموږ د افغانانو دغه روژه په خپل دربار کې د ټولو مسلمانانو سره قبوله کړي تر بیا مو په رب سپارم ښه وختونه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ